السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو دوه ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته د رحمان الله ګوربز مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکړم چې رحمان الله ګوربز هم دغه سریلانکا پریمیر لیګ کې خپل زړه یخ کړی ده او د خپل ټیم لپاره یو زبردسته بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. او بل به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی خیبر ولی په هکله باندې یو خبر درکړم چې خیبر ولی اوس نه پاکستان ته چیلنج ورکړی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. زه به تاسو ته وایم چې په سریلانکا پریمیر لیګ کې دغه کوالیفایر لوبه چې کومه ترسره سوله دغه د رحمان الله ګوربز دوی ټیم چې کوم هغوی نور احمد دوی ټیم سره لوبه ترسره کړله. حالانکه نور احمد خو دغه ټیم پرېښودلی ده او تللی ده د دوبۍ په طرف باندې هغه 19 کلن ایشیا کپ لپاره. خو دغلته به زه تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې د نور احمد دوی ټیم اول بیټینګ ترسره کړه. په 20 اورو کې 109 رنزه ټارګټ دغه د ګوربز دوی ټیم ته ورکړی. خو زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې رحمان الله ګوربز د خپل ټیم لپاره یو زبردسته بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. په 30 بالو باندې 950 مهم رنزونه کړي چې 3 غټې شپږیزې او 4 څلوریزې وهلي دي. په دغه لوبه کې ګوربز داسې لوبه ترسره کړې ده چې موږ او تاسو ګوربز نه همدغه غوښتنه لرو، ځکه د ده په استعداد کې هېڅ شک نشته ده. خو خبره دغه ده چې کله کله دی ډېره بې احتیاطي وکړي. او نن لوبه تاسو وکتله څومره ښه بیټینګ یې ترسره کړه، سنګلې ډبلې شپږیزې څلوریزې هر شی ګوربز کړی. په 109 سټرایک ریټ باندې ګوربز خپل ټیم ته دغه لوبه یعنې دغه رنزونه کړي دي. خو زه به تاسو ته وایم چې د ګوربز نه علاوه بل یو لوبغاړی دومره خاص بیټینګ ترسره نه کړ. لاندې کې ورته د سریلانکا هراسنګا 29 رنزه وکړه. بل یو لوبغاړی هم حتی 10 رنزو پورې رنزونه نه دي رسولي. نو ځکه د ګوربز دوی ټیم په 40 رنزو باندې دغه لوبه بایللې ده. خو دغلته به ښه خبر زه تاسو ته وایم چې د ګوربز د ټیم لپاره یو بل چانس هم شته ده، یعنې سریلانکا لیګ نه دوی آوټ سوي نه دي. دغه د نور احمد دوی ټیم خو فاینل ته کوالیفای وکړله. اوس به د ګوربز دوی ټیم جفنا کینګ چې کوم دی دوی به سبا نه بله ورځ که خیر یوه ډېره مهمه لوبه د نجیب زدران دوی ټیم سره لوبیږي. هغه لوبه چې هر یو ټیم وګټي هغه به دوباره دغه د نور احمد ګیل ټیم چې کوم د ګیل ګلیډیټر په 23م تاریخ باندې به بیا فاینل لوبه په سریلانکا پریمیر لیګ کې ترسره کړي. نو زه به ګوربز باندې ډېر زیات خوشحاله سوم. خیر لوبه که ګټي او بایلې هغې سره د موږ کار نشته، خو موږ دغه غواړو چې د افغانستان لوبغاړي په هر یو لیګ کې چې دوی لوبیږي دغلته دوی ښه وځلیږي، ځکه دغه ګټه افغانستان ته رسیږي. او بل به زه تاسو ته د افغانستان دغه ځوان لوبغاړی خیبر ولي چې یو ډېر غریبې کورنۍ نه تعلق درلودو. افغانستان کرکټ بورډ دغه 19 کلن ټیم چې کوم دغه دوبۍ په طرف باندې نن روان سو او دوبۍ ته ورسېدل. هلته انډر 19 ایشیا کپ کې به دوی لوبه ترسره کړي. انډر 19 ایشیا کپ کې په 23 ډسمبر باندې د 19 کلن ټیم پاکستان سره ډېره مهمه لوبه ترسره کړي. چې کله د افغانستان دغه ځوان لوبغاړي د دوبۍ په طرف باندې روانېدل، هلته رسنیو ته خیبر ولید سره چې کله خبرې کولې د افغانستان رسنیو کې خیبر ولي بیا ورته اوس نه دغسې خبر ورکړی ده چې د موږ پوره کوشش به وي چې پاکستان ته په ایشیا کپ کې ماتې ورکړو. خیبر ولي دا خبره هم کړې ده چې د موږ ټیم ښه ټیم ده او د موږ ځوان لوبغاړي چې کوم ټاکل سوي دي دغه ورته یو ډېره مضبوطه لوبډله ټاکل سوې ده. او موږ به پوره کوشش کوو چې په انډر 19 ایشیا کپ کې د 23 تاریخ باندې چې پاکستان سره لوبه ترسره کوو هغه کې به موږ پاکستان ته حتماً ماتې ورکوو او په ایشیا کپ کې به موږ ښې لاسته راوړنې لرو. دا خبره مو کړله چې د ما دغه خواهش ده چې زه پاکستان خلاف چې کومه لوبه ترسره کیږي په دغه کې د خپل ټیم لپاره سلیزه ووهمه. خیبر ولي یو ښه لوبغاړی ده، ځوان لوبغاړی ده او ډېر یعنې محنت کشه لوبغاړی ده. نو ده ته په کار ده چې دغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل استعداد مخکې وړاندې کړي، ځکه موږ خو اورېدلی دي چې دا ډېر ښه لوبغاړی ده. خو چې کله دی هلته لوبې ترسره کړي هغې نه وروسته به موږ او تاسو ته اندازه ولګېږي. همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.